د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد پروردگار ته ارومرو یو ورځ د ټولو خلکو غونډونکې چې د هغې پر اته کې هیڅ شک نشته ته هیڅ کله د خپل وعدې نه اوښتونکی نه یې إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار کوم خلکو چې د کفر چلند غوړه کړای دی هغه ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په دردو خوري نه اولاد هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ده هو عاقبت به همغه شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغه نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ ګڼل نتیجه دا شو چې الله غوی په خپل ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختي سزا ورکوونکی دی قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد نو اے محمد کوم خلکو چې ستاسو د دعوت له منلو نه انکار کړای دی هغه ته وایي چې هغه وخت نږدې دی چې تاسو به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه ورشئ او دوزخ دیر بد استوګنځای دی قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ستاسو لپاره په هغو دوه ډلو کې د عبرت یو نخوه چې په بدر کې یو له بل سره په جنگ شولې یو ډله د خدای په لار کې جنگیدله او بل ډله د کافرانو لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده او نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښ شي په خپل بری او نصرت او سره مرسته کوي د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب د خلکو لپاره نفسي غوښتنې خځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نخښوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي او دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځای دی هغه الله سره دی قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ويزيد روخایم چې له دینه ډیر ښه شی څه دی د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګاری چلند غوړه کړي د هغو له رب سره باغونه دي چې د هغو لاندې به ویالي بهیږي هلته به د تل لپاره اوسیدونکي وي سپېڅلې مېرمنې به ملګري وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي
الله د خپل بندگانو کړو په خشان ویني. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغوره. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دا خلق صابران دي ریښتونی دي امر منونکي او مال خندونکي دي او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویل دا چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او پرېختي او ټول اهل علم هم پرېختنی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی. لدې دین پرته چې اهل کتابو کومه مختلفه لارې غوړه کړې د هغو د دې چارچلن لدې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو علم ورکول کېدون او وروسته په خپل منځو کې یو پر بل باندې د تیری کولو په خاطر داسې وکړل او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي الله بل هغه سره بیل څه ځنډه حساب وکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلق لتا سره شړه وکړي نو دوی ته وایا ما او زما پیروانو خود الله په وړاندې د تسلیم سرخ کته کړای دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسو هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که منلې ده نو سم الله ری ومندله او که ورڅخه مخاړولای نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت نور الله په خپل د خپل بندگانو د چارو لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلق چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحق وجني او د داسې خلکو په وجلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه خلک دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوی د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي
نو د هغوی یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. د هغو دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږ له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي. د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګېرنو کې غورځولي دي. فكيف إذا جمعناهم تګ یقیني دی لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی. په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. د ملک مالک ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چانه چې وغواړي اخلي، چاته چې د خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده، بېشکه ته په هر څه قادر یې. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي، یعنی یو له بلې څخه راوځي، ساکخ څخه بې سا او له بې سا څخه ساکخ را باسي او چاته چې د خوښه شي بې حساب روزي ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان د هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پرېږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کیږي چې تاسو د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړئ، خو الله تاسو له خپل ځان ویروي او د همغه لوري ته ستاسو ورګرځېدل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. اے پیغمبر، خلق په دې خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دي که تاسو هغه پټو ساتي او کې ښکارا کړئ، الله په هر حال پرې پوهیږي. په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دی باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 10 آیت څخه اوري. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه
والله رؤوف بالعباد. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړو میوه حاضر ومومي، که یې ښه کړي وي او که بد. په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې له ده نه دا ورځ ډېره لرې وای. الله تاسې له خپله ځانه ویروي او هغه د خپلو بندګانو ډېر زیات خیر غوښتونکی دی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره، خلکو ته ووایه چې که تاسې په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ. الله به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسې خطاوې به در وبخي. هغه ډېر ښه بخښونکی او د رحمت څښتن دی. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ورته ووایه چې د الله او رسول اطاعت ومنئ، بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدی چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره غوره کړی. دوی د یوې لړۍ خلکو چې ځینې د ځینو نورو له زوجات نه منځته راغلي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګار، زه دا اولاد چې زما په ګیډه کې دی ستا لپاره نظر کوم، هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي. زما دا سوغات قبول کړه، ته اوریدونکی او پوهېدونکی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بیا چې کله هغه ماشوم وزیږو نو هغه وویل پروردګار، زما خو لور زیږېدلې ده. په داسې حال کې چې څه چې هغه زیږولي وو الله ور باندې پوره خبر او هلک د نجلۍ غوندې نه وي. هر څه چې دا ما د هغې مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبول کړه. هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او زکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو. زکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل. پوښتنه به یې کوله، مریم دا تا ته له کومه راځي؟ هغې به ځواب ورکاو، د الله له لورې راغلي دي. د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك
كلمة إنك سميع الدعاء. د دې حال په لیدلو ذکریا خپل خدای ته دعا وکړه، پروردګار په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه، همدا ته دعا اوریدونکی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په څلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تاته د یحیی زیری درکوي. هغه به د الله له لوري دی او فرمان د ریښتینونکي په توګه راشي. په هغه کې به د سرداري او لویي نه کوي. په خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي، په پیغمبري به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا وویل زما روزونکي او پالونکي زما به زوی له کومه شي؟ زه خو ډیر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړی شو همداسې به وشي، د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرضی وکړ څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه. وی فرمایل نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړای. په دې موده کې خپل رب ډیر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل ای مریم الله ته غوره کړې او تا ته سپېڅلتیا دربښلې او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه، د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے محمد دا پټ خبرونه دي چې مونږه تا ته د وحی په وسیله وایو. کنا ته خو په هغه وخت کې هلته نوی چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه وه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او کله چې پرښتو وویل اے مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي، د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي، په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي، د الله په نږدې بندگانو کې به شمیرل کیږي، خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به هم وکړي، هغه به یو ښه سړی وي. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله
يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردګاره زما زوی لکوم شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړای. جواب ورکړ شو هم داسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښي د تورات او انجیل علم به ورزده کړي او بني اسرائیل ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي. او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیل ته ورغی نو وی ویل زه ستاسو د رب لخوا له نښانې سره تاسو ته راغلی زه ستاسو په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم هغه د الله په امر الوتونکی جوړي زه د الله په امر مورزادي وړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم زه تاسو ته ښیم چې تاسو څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ په دې کې تاسو ته پوره نښانه ده که تاسو ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغې ښوونې او هدایت رښتینونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسو حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسو د روزونکي پالونکي له لوري تاسو ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسي د دې عمل تاسو د همغه بندگی غوړه کړی همدا سمه سیخه لار ده. د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیات څخه اوري. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې عیسی درکړه چې بنی اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه ویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي. حواریانو په جواب کې وویل مونږ د الله ملاتړ یو مونږ پر الله ایمان راوړای شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بیا بنی اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې
په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هغه خو د همدې الله په تدبیرو چې کله ویل چې عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی. بیا په پای کې ستاسې ټولو راتګ ماته دی. په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسې ترمنځ شخړه شوې ده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوړه کړی دی هغه ته په دنیا او آخرت دواړو کې سخت سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونمومي او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوړه کړی دی هغه ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او که وپوهیږي چې الله ظالمان هیڅ کله نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې مونږ تا ته اورو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر ورته وکړ چې شه نو هغه وشو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لوري ښودل کیږي او ته له هغو کسانو څخه مه کېږه چې په دې کې شک وي. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي نو ای محمد ورته ووایه چې راځئ هم به مونږ او تاسې په خپله راشو او هم به خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه دې د خدای لعنت وي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان درېمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 2 آیت څخه اوري. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. دا بیخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته
او هغه د همدې الله ذات دی چې د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی نو که دوی په دې شرط مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال ښه خبر دی قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وآي أهل كتابو یوی داسې خبره تراشي چې زمونږ او استاد دواړو ترمنځ یو شان ده دا چې مونږ له الله نه پرته دی هیڅ چا بندګي و نه کړو له هغه سره هیڅ څوک شریک و نه ګڼو او له مونږ نه دی هیڅ څوک له الله نه پرته هیڅ یو پر ربوبیت و نه نیسي که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایي چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندګي کوونکي او اطاعت کوونکي يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باب ولې له مونږ سره شړه کوي تورات او انجیل خو له ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوي دي نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تاسو چې د کومو شیانو علم لري په هغو کې خو بحثونه کوي په هغو چارو کې ولې څېړنه کوي چې له تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهیم علیه السلام نه يهودي و نه نصراني بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړونکی مسلمانو او هغه هیڅ کله له مشرکانو څخه نو إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علیه السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان راوړی وي وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اے مؤمنانو له اهل کتابونو یو ډله غواړي چې په څه چل تاسو له سمې لارې نه واړوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هیڅ څوک په ګمراهۍ کې نه غورځوي خو له هغو سره د دې شعور نشته يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون اے اهل کتابو ولې د الله له آیاتونو نه منکرېږئ په داسې حال کې چې تاسو په خپله وینئ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون اے اهل کتابو ولې حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي ولې له پوهې او ادراک سره حق پټوي وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على
اهل کتابونه یو ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوی دي پر هغه سهار ایمان راوړي او ماښام ورڅخه انکار وکړي خای په دې دسیسه دا خلک خپل ایمان نه واوري ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره ممنئ چې ستاسو پر دین نه وي. ای پیغمبر دوی ته وایي چې اصلا خو هدایت د الله هدایت ده او دا د هغه ورکړه ده چې چاته هغه څه ورکړی شي چې وخت تاسو ته درکړی شوی یا دا چې نور ته ستاسو د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسو پر خلاف قوي دلیل پلاس ورشي. ای پیغمبر دوی ته وایي چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده چاته چې خوښ شي ورکوي هغه د پراخ نظر څښتن ده او په هر څه پوهیږي. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خپل رحمت لپاره چې چاته خوښ شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات ده. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اهل کتابونو څوک داسې دي چې کته پر هغه باندې د ډاډ لمخې په پندونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال ته بیرته درکړي او څوک پکې داسې دي چې کته ور باندې دی وی اشرفي اعتبار هم وکړي بیرته به در نکړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي. د هغو د دې اخلاقی حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بېسوادو یعنی غیر يهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته او دا خبره هغوی بیخي په دروغجن وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دی ویلي خنو ولې به له هغو نه پوښتنه ونشي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. پاتې شول هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.